رزیلانو کې افسر دی زمازوی رزیلانو کې افسر دی زمازوی په هر طول برابر دی زمازوی د کار کسب نوم د کتاب کې نشتا د هر کار نه خبر دی زمازوی په خوراک پسې تمام ورځې ګرځي وګې تګې دی نهر دی زمازوی او د تعلیم سره سخت غلیمی ده د اسکول نه مرور دی زمازوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د باقاعده مقالې یا د نثري وینا نه وړاندې لاول خو زه د ګړي عثمان خیل سره چې کوم میشته خلک ته نن راغلي دي یقینا چې دا د ضمیر سلطان غمګین صاحب داغه د څنګه ملګری سو داغه د خواوشا خلک پیژنګلو غیر غلي دي او دا درناوی مونږ ترا کړی دي داغه شکریا ادا کوو د پروفیسور ډاکټر فخر الاسلام صاحب ډیره مننه کوم چې زما په یو معمولی کال باندې اغوی مو ته ټایم راکو او نن زمونږه د دې دستوري اغي صدارت قبول کو داغه شکریا ادا کوم داغه نه علاوه چې کوم درانه مشران زمو سره په سټیج ناشتي د قدر وړ شاعران دي ستر لیکوال دي داغي په وړاندې یا مقالې ویل یا دا قسم لیکل کول دا یقینا چې زه مناسب نه ګڼم خو بیا هم د غمګین صاحب سره چونکه زما تعلق د پوره دیر شکالو پورې پاتې شوی دی په مختلفو اړخونو باندې نو کوشش مې کړی دی چې لیکل خو مې زړه غوښتل چې زه څه ډېرې پاڼې د هغې په ژوند باندې ډکول کوشش وکړم خو یقینا چې قلم به مې اجازت نه راکو او څه اړخونه داسې وو چې هغه ما احاطه نه شوه کولی نو په هغه واله باندې ما څه مختصر لیکل هم کړي دي او څه د هغه سره تړلي وابسته کم چې زما یادونه دي یا کم چې زمونږه ادبي تاثرات دي هلې ځلې دي هغې له ما یو شکل ورکړی دی د هغه څه نظمونه هم زما سره دي او د خوشحالۍ مقام دا دی چې د هغه کم آخري کتاب چې ناچاپه پروت دی د هغې څه اثار زما سره د هغې فوټوسټیټ ما ځان سره ساتلي دي ځکه چې د هغه کتاب ټول ترتیب او هر څه چې کومونو هغه زمونږه د ملګرو په لاسو باندې کېدو نو د هغې نه وړاندې چې کله ما ډایري ورکوله نو د هغې څه اثار ما د ځان سره فوټوسټیټ کاپي پرېښي دي یو څو نظمونه نمونې د هغې دي د ملکند بلورینه سیمه د فطري ښکلاګانو هنداره هم ده او د ازادۍ د مبارزینو تاریخي ټاټوبې هم د دې سیمې وګړو چې په کوم میدان کې قدم ایښی دی نو د تاریخ پاڼې یې په صفتونو ډکې شوي دي او بیا په تیره تیره د ادب د خاپیرو خو یو ځانګړی مسکن دی د تیرې نیمې صدۍ نه زیات د دې سیمې لیکوالو په ادبي میدان کې په ړومبي صف کې ولاړه کړې ده او لکه د شعر او ادب دپاره خو چې قدرت هم د دې سیمې ته نظر کړی دی د رحمت شاه سائل غوندې د نړیوال شهرت لرونکې د لفظونو جادوګر وي که د فضل سبحان عابد غوندې د سندریزې شاعرۍ سختن د امیر رضا امیر غوندې د شعر افاق تنزیه نظمونو خاوند وي که د ارواښاد ډاکټر پروفیسور صاحب شاه صابر غوندې د ځانګړي اسلوب څېړنکار ستر پوهان ډاکټر ارواښاد ډاکټر خالق زیار صاحب وي که د ځوانو جذبو راپارونکی شاعر اقبال شاکر وي او که د تحقیق د دنیا ستورې علي خیل دریاب او شهباز محمد شهباز وي مشت از خرواره دغه څو نومونه د دې سیمې د ادبي عظمت دپاره کافي ګڼم خو ولې دا سلسله په دغه ځای ختمیږي نه بلکې د لمر د سیرې هره ورځ د نوي پلوشو او رنګونو سره د نړۍ په افق باندې خورېږي څه نومونه اگر چې د شهرت د دغه چپونه پسنګ او ډډه پاتې شي او په نړیواله پښتنه کوړمه کې هغه هومره ځای بیا نه مومي خو د هغې په ضد په خپل مقامي چاپیریال کې خپل غوړندې کلک وساتي او اجرا جماعت او لاره کوسا او لوی واړه د خپل فکر په لاره ملګري وساتي په دغه نامو کې یو نامه د ارواښاد ضمیر سلطان غمګین هم ده د دې نه پرته چې زه د ضمیر سلطان غمګین په شخصي ژوند څو ماتې ګوډې خبرې وکړم غواړم چې د هغه د ادبي سفر په هکله
د هغه سره د ملګرتیا د 13 کالو ژوند څو یادونه د اوریدونکو سره شریک کړم او بیا د هغه د څو تاریخي نظمونو سرلیکونه هم تاسو ته وړاندې کوم. د کالج په زمانه کې د 1990 خبره ده چې مونږه زلمې لیکوال پښتو ادبي جرګه درګۍ جوړه کړې وه او په دغه ادبي جرګه کې زموږ سره د کالج طالب علمانو د ګورنمنټ ډیګري کالج درګۍ. نو د دې سره سره به مونږه په عامه معاشره کې چې کوم ادبي هلې ځلې به کېدې په هغې کې به هم مونږه حصه اخیسته. په دغه زمانه کې د ګړۍ قدرمنو مشرانو ته به ډېره زیاته معلومه وي چې زمونږه په شریف آباد کې افسر خان افسر صاحب ارواښاد الله دې وبخي یو ډېر ستر نوم ډېر تاریخي شخصیتو داغه ډېر کتابونه هم چاپ دي ډېر ادبي هلې ځلې به یې کولې او په پولیس ډپارټمنټ کې وو. نو هغه اسلامي پښتو ادبي جرګه شریف آباد په نوم باندې یو ټولنه جوړه کړې وه. نو ضمیر سلطان غمګین صاحب به هلته پروګرامونو ته راتلو او دغه دوران کې زمونږ هم د افسر علي خان افسر صاحب سره ارواښاد سره تعلق و. نو مونږ به هم دغه مشاعرو نه راتلو. نو په دې وجه باندې زمونږ تعلق اصل کې د شریف آباد اسلامي پښتو ادبي جرګې نه جوړ شوی زما او د ضمیر سلطان غمګین صاحب زمونږ وړومبۍ ابتدا دغه وه. بیا دې دوران کې شریف آباد اسلامي پښتو ادبي جرګه چې کومه وه دا یو رجسټر ټولنه وه فعاله ټولنه وه. نو د کلچر ډپارټمنټ نه به پروګرامونه کېدل. پیښور کې یو ډېره غټه دستوره وشوله چې په هغې کې مونږ ټول ادبي ملګري او د دغه رجسټر تنظیم چې څومره ملګري مونږ لاړو. غمګین صاحب په دغه وخت کې زمونږ ډېر زیات سرخیل هم او لکه د یو هدایتکار په طور به زموږ سره مشر او په پوهه هم ډېره زیاته وه. څنګه چې تاج محمد صاحب وویل چې هغه په تنظیمي امورو ډېر زیات پوهه وه. نو په دې وجه باندې دغه پروګرام زیاتره حصه چې ونه هغه غمګین صاحب ترتیب کوله. نو مونږ د هغه سره په دغه پروګرام کې بھرپور شرکت وکړو او د غمګین صاحب سره دغه زمونږ یو تړلی یاد و. په 1996 کې بیا مونږ ملکند ادبي سنګر درګۍ یو تنظیم جوړ کړو او د شریف آباد اسلامي ادبي جرګې نه مونږ جدا شو هلته لاړو. غمګین صاحب ته دا اعزاز حاصل و چې د ملاکند ادبي سنګر درګۍ وړومبی صدر مونږ هم دې وټاکو او زمونږ د هغه سره دا مینه ځکه وه چې مونږ دا نه غوښته چې په دې مونږ انتخابات وکړو بلکې ملګري ولګېدل او په شریکه په یو اعتماد سره مونږ هغه د هغې منتخب کو. بیا ضمیر سلطان غمګین صاحب مونږه وړومبی صدر شو. دغه ادبي سفر تر 2002 کال 2002 پورې روانو او دې دوران کې بیا دغه ټولنه ډیر زیات پروګرامونه مونږ وکړه کتابونه هم چاپ کړه. په دغه ټولې په شا باندې به د ټول نه تکړه ګړندی چې کوم نو هغه به ضمیر سلطان غمګین صاحب ارواښاد به. بیا دې دوران کې په 2002 کې چونکې زه د سعودي عرب تر مسافرۍ په چکر کې لاړم او د 2008 پورې زه بیا بهر پاتې شوم. نو ضمیر سلطان غمګین صاحب هم په دغه دوران کې دلته خپلې ادبي هلې ځلې ساتلې او مونږ په مسافرۍ کې خپل بیا هلته خپلې ادبي هلې ځلې د مختلفو تنظیمونو سره ساتلې او دا ژوند داسې روان و. 2008 کې زه بیا راغلم واپس پاکستان ته چې کله راغلم نو بیا یو ځل ضمیر سلطان غمګین صاحب ته دلته رالم د هغوی سره کېناستم او د دغه تنظیم دوباره د ښه فعال کولو دپاره اگر چې د هغې نه وړاندې هم محمد منصور صاحب غوندې ملګري او داسې نور تکړه ملګري موجود و هغوی دا تنظیم چلو خو زه بیا دوباره ما هغې کې ګډون ولرو او ما غوښتل چې د تنظیم کې زه نور څومره خپل کردار ادا کولی شم. نو ضمیر سلطان غمګین صاحب له یو ځل بیا رالم او د هغوی سره ما کې ناسته وکړه. خو دې دوران کې د مسافرۍ په دې دوران کې مونږه د سنګر په نوم باندې یو کتاب هم چاپ کو چې دا زمونږ د ادبي جرګې چې څومره شاعران ملګري وو څو تقریبا 8 شاعران دي هغه په هغې باندې د هغې د ژوند مختصر پیژندګلوي هم ده د هغې د کلامونو نمونه ده پکې. نو دا زه سعودي عرب په دوران کې ما دا کتاب چې کوم دی د محمد منصور صاحب دلې په لاسو باندې د غمګین صاحب دلې د هغې په مرسته باندې هغې ټول دا مواد دغه کړل او دا کتاب مونږ چاپ کو. نو دغه کتاب زمونږ د ادبي جرګې په دغه ژوند کې نور هم یو وسا واچوله او مونږ نور زیات د ادبي جرګې ته یو فعاله کردار حواله شو. دې دوران کې ضمیر سلطان غمګین صاحب راغی یو ځل ما ته ویل چې زما سره څه شاعري ده او زه د شاعري چاپ کول غواړم دې له د کتاب شکل ورکول غواړم. هغه ټیم کې زموږ سره زموږ یو ډېر قدرمن ملګری دی ډېر ښه شاعر هم دی خو خدای پاک وله د کتابت یو ډېره ښه ملکه ورکړې ده. پخوا چونکې د کمپیوټر دا نظام دومره نه و لیکل به زیات په ګوتو باندې کېدل. حیات سواتی نوم و حیات سواتی ته ما دا ټاسک حواله کړو چې د غمګین صاحب دا کتاب دی او د دې کتابت تا ته کول دي
غمګین صاحب غونډه ډایري مال راوړه الته کې خودله چې اجازه صاحب ته پدې کې انتخاب هم وکا کوم شاعري ته کول پکار دي چې هغه چاپ کما او کوم چې تاسو ته مناسب نه ښکاري چې هغه د عامو محفلونو شاعري ده خو د کتاب جوګانه ده نو تاسو مهرباني وکړئ او دغه جوړه کړئ یقینا اوس مې کتاب کتون پاغي نمبر هم مالک لیدي چې دا 1 دی دا 2 دی دا 3 دی او هغه کتاب موږ دا غینه ترتیب کو او حیات سواته اولګیدو او هغه کتابت کو او بیا د کتابت نه پس هغه کتاب غمګین صاحب د ځان سره واغستو او هغه ډایري خو د خوش قسمتۍ نه ما د هغه ډایري نه فوټوسټیټ ته ځان سره وکړو او به تور د کتاب ما د ځان سره وساتل دا خو ماته پته نه و چې غمګین صاحب زمونه داسې په نیمګړي کې جدا کیږي او لکه دا کتاب په پسمرګي او دې ته بیا ژوند میلاویږي یا به دا چاپ کیږي او حیات سواتی هغه کتاب ترتیب کو جوړ کو او هغه زمو سره بیا غمګین صاحب ته حواله دي ترنه پورې بیا چونکه زمونږه د دوران کې لک پروګرامونه غمګین صاحب چونکه د عمر تقاضا واسه مصروفیاتو مشارو ته بل کم راتلو بیا نو هغه رابطه زمونږه داسې منقطع شوی غوندوا میاش پس بکله ملاقات شو 2 میاشتې پس ملاقات شو او دا کتاب په حواله باندې بیا زه د پوه نه شوم چې غمګین صاحب دغه کتاب چې کوم وو چې د دې سره بیا سو وکړه غمګین صاحب دغه کتاب په خپل ځای باندې یو ډیر اهم کتاب دی او پاره کې چې کوم شاعري دا یقینا هغه په دې نورو کتابونو کې بنئ دا زما یقین دی او داغه نظمونه ما به تور نمونه راغستی یو بند درته وایم خداغه شاعري څنګه چې پاره باندې ملګرو بحث کو او یقینا چې داغه یو نظم داسې وو غمګین صاحب قصه کوله چې ځلې مونږه د مالکند په جیل کې په یو مسله کې تلیو او په دې قامي مسلو کې زیات راوته بهر ته سیاسي سړی هم قامي سړی هم نو هغه چې کله مونږ په جیل کې نو په دې جیل صورتحال ډېر زیات خرابو د خوراک صورتحال هم خرابو زمو سره به صفایي هم نه وه وزه ولګېدم ما یو نظم ولیکو او په هغه ټیم کې چونکې د ډاک باندې به دا نظمونه تلل هو په ډاک باندې لېږل د نظم لکه د جیل نه د ډي سي د دفتر پورې یا په هغه ټیم کې به پولیټیکل ایجنټ و د هغې د دفتر پورې د دې نظم د وړو څوک نه و نو ما لفافه راوغوښته او نظم ما په هغې کې بند کو او هغه مې ولیږو په هغه ټیم وختي چې کوم پولیټیکل ایجنټ و زمونږ هغه نظم کتلی دی او بیا راغی نو وی مونږ د جیلیانې ټول راویستو په قطار کې ودرولو وی مونږ حیران شو چې بیا څه داسې اهمه واقع شوې د خدای د خیر کې چې کومه سزا به راکوي هر رپورټ به هم لیږي که څه به راسره کوي یا که دلته به راباندې داسې په سزا کې زیاتوالی کوي نو هغه نظم راویستو وی داسې وخو چې دا نظم چالي کلی دی په تاسو کې ضمیر سلطان څوک دی نو زه راووتم ورته زه خو الرډي سیاسي سړی هم وم ما د پاره داسې قسمه مسلې نه وي نو زه ورته راووتم نو ډي سي صاحب راغی وی زه د ځان سره ودرولم او چې ما په دې نظم باندې فوري کاروایي وکړه او کم جیلیان چې په لګو مقدماتو کې دغه دی ملوث دي هغه ته مې د رهایی حکم وکړو باقي د نن نه بس تاسو چې دینو د جیل خوراک او تاسو د صفایي ما خصوصي احکامات جاری کړي دي او دا به تاسو ته ملاويږي یعنی د غمګین صاحب شاعرۍ به د اف آی آر هم کار کو یو تحقیقي رپورټ کار به هم کو او هغه به په هغې باندې دغه وخت یو ښه مصلح و صلاحکار و نو زه په دې وجه یم چې هغه څومره شاعري غمګین صاحب کړې ده په هغې کې به اگر چې رومانوي رنګ ډېر زیاتي خو د هغې نه علاوه هغه د کلي مسلې د علاقې مسلې د محکمو مسلې هغه راغستلي هغې کړي دي او د هغې نه زیات چې دی نو هغه خصوصا کومې سرکاري محکمې چې به وي چې کار به یې نه کوو نو هغه به یې ډایرکټ ټارګېټ کولی او په هغې باندې به تنقید کو او هغې به په هغه ټیم کې د میډیا چونکې دا دور نه و د سوشل میډیا دور داسې نه و اخبار به دلته یو اخبار نیم به راتلو خو په کلي کې په حجره کې به دا شاعر د ټولو نه غټه میډیا وه چې د به د شلو خلکو په مخ کې کوم څیز وي نو هغه څیز به خور شو د یو کلي نه به بل ته لاړو د بل نه به بل ته لاړو او د هغې سره به د خلکو دا پیغام د یو ځای نه بل ځای ته رسېدو نو شاعر په هغه ټیم کې د ټلویزیون کردار هم ادا کوو د ریډیو کردار هم ادا کوو او د هغې نه علاوه د سوشل میډیا چې نن ورته مونږ فیسبوک یا یوټیوب یا ټویټر یا دا څیزونه وایو د دې کردار به هم ادا کوو نو دا د ضمیر سلطان غمګین صاحب د ژوند سره څو مختصر اړخونه دا یو 2-3 نظمونه صرف زه د هغه یو د مثال په توګه تاسو ته وایم او بیا مشران ناست دي هغې به ان شاء الله تعالی نورې خبرې کوي څنګه چې د ټلیفون نه یقینا زموږ خلک ډېر زیات تنګي پخوا چونکې دا نت نو دلته دا موبایل هم نو نو ټلیفون به ډېره غټه مسله او دا به ډېر د وخت ضرورت و یقینا چې د غمګین صاحب د کلي ته ټلیفون چې هغه راتلو نو په هغې کې مونږ خپله ډېره منډه والې وه او په هغه ټایم کې پکې مونږ ډېر کوشش کړی و ډېر درخواستونه پکې کړي وو نو هغه په دې حواله وایي وانقل کنیکشن درته به جوړ شي زړه چاودون وانقل کنیکشن درته به جوړ شي زړه چاودون کرب په محکمو کې محکمه د ټلیفون او وانقل کنیکشن په ټلیفون بشي ستومان
و نقل کنیکشن په ټلیفون بشستومان کرپ یې ایکسین او اس ډی او او لینمینان او چې جیب لري خالی وي ټلیفون یې ویتلوران او زلستړې د بندشي دوی کوي بنن پرون زلستړې د بندشي دوی کوي بنن پرون او کرپ په محکمو کې محکمه د ټلیفون یعنی په هغه ټیم کې په اس ډی او باندې په ایکسین باندې په لینمینانو باندې براه راست تنقید کول دا حقیقت تر چې ګران کارو او دا غمګین سیب کړي دي یو بل نظم دی د دوی یو ملګری یو بندوي د لوډ شیډینګ په حواله وړوندې شم لیدو ته ای زموږ ښکلې ډولۍ ببو زره زه بجلۍ ببو وړوندې شم لیدو ته ای زموږ ښکلې ډولۍ ببو زره زه بجلۍ ببو او قدر چې دې وکړم په راتلو که وټلۍ ببو او زره زه بجلۍ ببو دا هم دغه یو شور افاق نظم دی ډېر مشهور دی خلک یې ګوري د دې نه علاوه یو بل نظم دی د هغه مزاحیه غوندې نظم دی مړو راپاسئ کله چې دا جدت راغی دا نوي سيزونه رااله نو یقینا چې د تیر دور کم خلک چې مړ دي د هغې دپاره که په دې ژوند کې راپاسېدل نو دا به یو ناشنا خبرې چې دا موږ کمې دنیا ته راغلي یو په هغې لیکي مړو راپاسئ رنګینۍ د دې دنیا ووینئ لږ د تیرو نه رابهر شئ چې رڼا ووینئ مړو راپاسئ دلته دور د بجلۍ راغلی فریج ټي وي ټیپ ته ښکلی دور د سیالۍ راغلی کومو مزلې چې به تاسو په کلونو کړلې اوس په ګنټو کې یې کوو جاز د سورلۍ راغلی ځمکه زموږ ده موږ د راج په سمندر کې کوو ځمکه زموږ ده موږ د راج په سمندر کې کوو او زیرې مریخ ته اوس د تلو د خوشحالۍ راغلی او نیپام بمونه جوړوم طاقت زما ووینئ او لږ د تیارو نه رابهر شئ چې رڼا ووینئ دا د هغه په دې حواله نظم دی بل دغه پروګرام چې کله د انور علي واده دا یو تاریخي پروګرام و داغه د زوی په هغې کې موږ دلته یو غټه درنه مشاعره هم کړې وه او د هغې هغه سحرې پکې هم په دې کتاب کې شامله ده چې مقصد مې د دوستانو په محفل کې شراکت دی مقصد مې د دوستانو په محفل کې شراکت دی د یو زوی له واده کوم د بل پکې سنت دی او سنت والا ماشوم د هغه نوم فرمان علي دی واده چې دی د چا د هغه نوم انور علي دی یو شته د ده نه مشر چې یې نوم ګوهر علي دی یو بل هم شته وړوکی چې یې نوم شاهد علي دی او سرتاج دی بل بختاج دی ورپسې بل شجاعت دی د یو زوی له واده کوم د بل زوی سنت دی دا د هغه دغه پروګرام یو تاریخي دستاویز دی نو یقینا چې دا زموږ دپاره بل هغه داسې عجیبه سړی و ډېر سپین ډاګی سړی و د یو زوی د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی په دې زامنو کې یو زوی په هغه وخت کې الګوانۍ نو دا پلاران غریبانان ډېر مسایل ورته وي په هغې یو نظم لیکلی و چې رزیلانو کې افسر دی زما زوی رزیلانو کې افسر دی زما زوی په هر طول ښه برابر دی زما زوی د کار کسب نوم د ده کتاب کې نشته د هر کار نه خبر دی زما زوی په خوراک پسې تمام ورځې ګرځي وږی دا ډېر اوږد نظم دی خو د دې نظم په شا یقینا د هغه خپل زوی ټارګېټ نه و د هغه د دې معاشرې د ټولو پلارانو هغه بچي هغه طرف ته توجه وه چې کوم په دې حالاتو کې هغې موندل نو دا د هغه یو نظم و بل هغه د ملکند سره چې کومه زیاته مینه لرلې ده د دې خاورې سره یو نظم پکې دا هم دی زما روح یې زما تن یې زما ځان یې ملکند او د وختونو ترږمو ته تل روښان یې ملکند دا دغه یو شورافاق نظم دی دا ته ما هغه لږ لږ غوندې ما وی چې صرف ستاسو که تاسو ګورئ د غرونو طرف ته دې ورځو کې به زه راتلم دا غرونه ډېر زیات شړو دلته هېڅ هم نه و سوشل فارسټ پسې دی لاړو غمګین صاحب او هغې ته ریکویسټ وکړو چې تاسو راشئ په هغه ټایم کې د دې لاچیانو دورو خلکو به دا لاچیان کرل نو غمګین صاحب خپل هغه سیاسي دغه هم استعمال کو او بیا د هغې سره وي چې بوټي د لمزه کرمه دلته به د خلک هم زه درکمه نو د سوشل فارسټ دپاره هغه ډېر لوی کار وکړو او نن دا ټول غرونه چې تاسو ګورئ د لاچیانو دا سیمه چې کومه ډکه ده په دې باندې هغه کار وکړو یو نظم دی د هغه تېر شوی و یو دور په دې دشت و بیابان خوشحاله زناورو خو مرغۍ وې انسانان تیر شوی یو دور هر طرف ته وي ځنګلې هر خوا ته رنګینۍ وي په چغار به وي بلبلې زرخیزه او دا غرونه نظارې وي د رب ښکلې فضا ټوله صفا وه دوند به نه و په اسمان خوشحاله زناورو هم مرغۍ وي هم اسمان دا هم انسان دا د هغه د سوشل فارسټ دپاره چې کوم د هغه خدمات و په هغې باندې د هغه نظم دی نو د ضمیر سلطان غمګین صاحب شاعري خو ډېره زیاته
خصوصا مزاحمتي شاعري هغه هم کړی دا هغه مزاحمت هغه اگر چې د بین الاقوامي سامراج خلاف په وخت مقامی تور هم او د بین الاقوامي سامراج خلاف او خصوصي ټارګټ تاغه امریکا ډیره زیاته وا برتانیه به زیاته وا پغې دغه نظمونه د خدای او نظم دغه داده چې زموږ دغه مشپه او ورځ بیمار امریکا دا زموږ دغه مشپه او ورځ بیمار امریکا دا اړامه په شوګر کې تر سهارا امریکا دا کشمیر او فلسطین با په دې سو ورځو کې راکې او لګ وارو کړه کم بخته ناوزګار امریکا دا دا به هغه د کم عالمي قوتونه یو بل دغه د حواله نظم دی د ډاډ وړ د سیاست د امریکای په هر چا پر د دهشت د امریکا دا په دا ټولو جمعدارا او دوستانه د سعادت د امریکای دا د هغه په دې حواله باندې په اقوام متحده باندې زبردست ټکونه کړی دي هغه په حواله وي ستا هولیه د امریکای دا ستا هر رنگ د امریکای دی ستا هر امن امریکا دا ستا هر جنگ د امریکای دی ستا مین لیونی سل دی ستا مین لیونی سل دی کمین پتا هزار شي ستا کوګی د امریکای دا ستا پالنګ د امریکای دی دا د ضمیر سلطان غمګین سے په حواله باندې چونکه ما تاسو ته څنګه وړاندې وی چې ډیر ژوند زمونږه داغي سره داغي په خوا کې د مشرۍ داغي په سوري کې په عمر داغي نه مونږ ډیر ماشومان داغي د بچو په ځای مونږ ژوند خو هغه مولا چرته هم داسې محسوس کړي نه د پلار مینا د مشر مینا مونږ ترا کړی دا نن یقینا مونږه ډیر زیات کمې به محسوسو هم او دا په ټول عمر کمې محسوسيږي د ضمیر سلطان غمګین سیب چې کم زیو کم هغه یو مقام هغه پوره کیږي چرته هم نه خو بیا هم کم ملګری چې زمونږه ملکند ادبي سنگر درګۍ چې داغه د ابتدا نه والا تر اخره داغه زبداوي مچ ته حیات هغه صدر هم پاتې شو داغه منبر پاتې شو ان شاء الله تعالی مونږ به هم وخت په وخت باندې د ضمیر سلطان صاحب د یادولو د پاره دا پروګرامونه هم کو او دا کم نن درانه مشران چې راغلي دي دا چونکې د دوی سره زیاته داغه ناسته پاسته د دوی د عمر داغه په والا باندې نو دا مشران به زموږ ان شاء الله تعالی د سرسوري داغه کورنۍ هم به موږ ان شاء الله تعالی په ژوند کې پردی بنګړو هغه مینه تمبته هم لرو هغه مینه به موږ هم ورکو که خیری او ان شاء الله داغه سره هم د لوز دی چې د ضمیر سلطان غمګین سیب سره چې کوم زمونږ د مینې رشتہ وا دا به داغه د خاندان سره هم تر ابد پورې چې څومره ژوند دی دا به جاری ساتو په ډیره مینه باندې تاسو د ټول یو ځل بیا د خپل ستر مشرانو مینت باریم ډیره مننه